ست کودک کردم کم خانه امروز غیبی برام اسلم همین خدا و سترګوړنجم یوه سترګې مې پوچه دي په دا بله مې ګل دی دی تکه شنه د الله درته اسانه کړي وس نه لرم معیوبه یې او په سترګو معیوبه یم څه کوې حاجي صاحب څه کوې ما چې دا وګورم دا چې پکې دی شامپو خو پکې دي یو خو پکې شامپو پکې ده نور پکې څه شی دی ولاکه نو خو ما ته زه بیا بټې یم ها 2 بوتله شامپو دی پکې ها 2 دانې کریم دندان د غاښو کریمونه دي او 2 پکې برسونه دي یو به ستا شي یو به د ورېندار شي صحیح ده که نه 2 برسونه دي او 2 برسونه دا خو یو شی دا خو را دغه ګټه تادي راولي دا خو دا بوتل سره لیکوټین او دغه 40 دانې تقریبا 40 صابونه دي 12 دانې د ځان وینځلو زه درته وایم که نه 2 دانې ناخونګیره دي پکې نه ښه هغه دغه یو ودرې بل درته وښیم خو هر شی چې تشناب کې پکارېږي که نه موږ تاسو صفایي لپاره هغه پکې شته هغې ما ته ډېر زه چې ولم هغې دې ما ته سم نه راسي دا زه زوټوم دا شی مې راوړي دا ښه او د باندې به ځان وچوې ښه د باندې ځان وچول کېږي صحیح ده هغه هغه څه جان پاک ځان پاک ور هغه دی دام وسو ورسره دغلته دی وریجې دي ته دا لاس که دا خو دا وریجې دي صحیح ده او دې خوا ته بیک هم دی دې خوا بوره دغه څه چې دی هغه درته ښیم زه تا ته څه وایم وم راته وښیښئ راته قاري صاحب څو بچي دي څو بچي دي کور کې دي دغه 15 لوڼې مې دي 2 زامن مې ښه او کار په تا دی کار پر ما دی نه خود پر ما دی نو څه به کوې بالله خو نو دغه دی نو دغه دی په بازار کې نو بل دوست حال و دشمن په د بازار کې په دې دوکان یو دی راکړی افغاني دغه وروړم بس السلام علیکم ورحمت الله دوستانو قندهار ولایت لوحه کې تاسو ته ښکاري د ژمي مرستو په لړۍ کې دلته مو پیښه کړې وه دلته هم تقریبا 300 کورنۍ دي لله الحمد که ووایم چې داسې خلک راغلي چې زه نن خوشحاله یم په دا خپلو تقسیمات او توزیګانو کې چې زه ګورم زه خوشحاله یم هغه دا چې موږ کوشش وکړو چې حقدار ته وسپارو دلته هر څوک چې راغلی زه تاسو ته یو ښیم د دې حاجي صاحب سره هم دا قاري دا هم په 2 سترګو باندې قاجي صاحب دغسې مخ ته راوړو دا هم په 2 سترګو باندې معیوبه دی ښه دغه حاجي صاحب چې تاسو ګورئ دا هم په دغه رقم دی او په شا دې هم نشته ده ستا خو د ماته ده ښه څو بچي دي حاجي صاحب 8 بچیان مې دي 8 بچیان تا ته ټول منتظر دي ښه دغه چې وینئ دغه هم دغه حل دی دې خوا راسه ادم دا حل دی بل دلته به ووایم دلته راسه دا حاجي صاحب ته وګوره حاجي صاحب ستړی مه جوړ په خیر ته خو به ښه انشاءالله معیوب خو نه یې څو بچي دي 4 غریب خو نه یې غریب خو نه غریب نه یم که یم غریب یم خدا کنه چیز باشو دی غریب از ولایت رزګان سوالي گیزا اومدم او دلته قندهار ته بخاري ده پر کور نن دلته راوته کړه دستای مرتوخ دستای شفسایکو پای شرطو ښه دا لګیا یو ته د زړه درد راته ووایه د زړه درد داسې د زړه درد لرم ښه په دا چوک باندې روزانه کوو چې په ورځو بیکاره وتلي په 500 افغانۍ مې کار کړی په 100 افغانۍ مې کار کړی معاش په وچو وړو یې نه سره رسېدل په ارغنداو کې پروت یم په ارغنداو کې په نامه د خدای مؤسسې داسې بېشل کېږي ما ته تعالی دا کوم ته ځه نه دا خبره خو باندې کمر بنسټ کې خو دا خبره نشته ده د خدای کبله کم یاله اوس خو صحیح شو یا اوس خو خدای تعالی مې راوله د ورسوالۍ هغه مقدر نه بابا مې د بشم موري په خوراکه او په پوشاکه پسې الله به اسانه کړي بس هر څه په هغه ته کې صحیح ده الله درته اسانه کړي دا وګوره حاجي صاحب السلام علیکم علیکم لاس ستړی مشه تو मैं पर्सी में गया हूँ पर्सी में गया قربان شو अब تو دستایت نیست چشمم نیست چشمم نیست چی شده
بمباری شد دو تا بچه کل شهید شد یک کدم ممدو ست تا کودکایی دیگه کم خانه امروز غیبی برابر شدم همینی خدا بدم دیگه خدا اگر از خودی کسی داشته باشم الهی تعالی بزید شما جنتی کنه که من همی تو داریم مشکلیم که اگر برابر شده باشه خدای پاک بابا شما مرحمت کرد همین بابا دادیم همینطور خدای پاک میره برابر کرد شما مرحمت کرد دو تا بچه که میشه شده جوانایی بود حالا دیگر آیمیتون مبینایی به خانه شده الهی تبارک تعالی شما جنتی کنه مزید دینه و مزید خدای پاک شما سرفراز داشته باشید که من همیتون معیوب رسیفید دستای بچه چشم کوره شما به همه کمک کردیم خدای پاک خیلی شما کمک کنه الله تبارک تعالی مزید دینه و مزید دینه خیلی شما خوب کنه رب احسانه کی حاجی صاحب خدای پاک درته احسانه کی دو زمان شهیدان بمبار کې دو لاسونه قطع یو سترګه نشته کوچني یتیمان ماشومان د دې سپینګری په غاړه څه فکر کوئ از همون دو بچه ما از یکی دو تا اولاد مونده از یکی سه تا اولاد مونده همون هم بگردن می دو زمان شهیدان دي دا غربت بم دومره درد نه لکه څومره چې د زمانو په جدایی کې بچگی می شهید شده خدای پاک شد به جنت برابر کن جنت فردوس نصیب نکنه خدای پاک جنت فردوس فرا بیامدم فرا نره بچه‌ان دي فرا کې شهیدان شوي یه بچه په بلدک شهید شد بلدک اونجا پتاوی شد اینا خوری میکرد غوری توپی میکرد هر دو تا کشته شد خیر حاجی صاحب محترم الله دې تاسانه کی خیر آمین خیر بینی ډیر مننه خدای پاک شما جنتی کنه تو بچی دې په غاړه دي یو مې زوی دی دوی مې لوڼې دي یو مې مژور دی د تاسو نوم څه دی زما نوم عبدالغفار عبدالغفار د ټولو مسؤلیت په غاړه لري الله دې عبدالغفار ته اسانه کړي خپله چې په داسې معیوبه دی نو سترګو ړوند یم یوه سترګه مې پوچه دی په دا بله مې ګل دی دی تکه شنه د الله دې درته اسانه کړي وس نه لرم وس به خدای درته درکړي تاسو باور په خدای وکړئ چې هر یو سره کښېنئ که نه دا حل قاري صاحب محترم څو بچي په غاړه دي شپږ بچیان مې راته غاړه دي معیوبه یې او په سترګو معیوبه یم نو دا مې ټوله د غاړې دي تاسو ته جاله یې وزونه درکړي زموږ هم بس الله پاک جلیهو ته تمه ده تاسو ته تمه ده تاسو دا د خپل حق ادا کړئ موږ ته مو دغه د شان راکړله موږ انشاءالله د ډېرو ستونزو څخه په دغه باندې الله پاک الله دې اسانه کړي قاري صاحب محترم الله دې جنتونه په نصیب تاسو ټول ته درکړي تاسو د دغه بیچارهګانو د دغه معیوبینو د دغه ړندیانو ګوډیانو د دغه کونډیانو د دغه سیاسرو غم خورئ السلام علیکم حاجی صاحب څنګه یې څه حال دی ښه حاجي صاحب څنګه داسې په سوچ او فکر کې تللی مریضی سره مریض یم مریض یې مریض یو مریضي شي بل مسکیني شي مسکینی سی بل عیالداری سی عیالداري به شي که نه دې خندا تر شا ډېر څه پراته دي څه پراته دي انسان ارمانه ډک دي دنیا د ارمان د پوره کېدو ځای نه دی حاجي صاحب بس فقط ځان به خوشحاله ساته صحیح ده که نه تاسو ته وګورئ مریضي مسکیني عیالداري او ورسره د خندا الله دې دنیا او آخرت سم کړي عزتمن شي بس دا دعاګانې پکار دي الله دې خوشحال لره دوستانو خبره به راټوله کړو که زه دلته وګرځم که درته ووایم تاسو دغه ځای نه شاته دا وینې دا ټول دغسې دي دا ټول دغسې غریبان دي او دې خواته هم معیوبین کونډې یتیمان هر څه شته دي الله دې زموږ ستاسو په دې ملک باندې رحم وکړي اوس هم قندهار ولایت 300 کورنۍ وې الحمدلله دې ته مو دغه توضیح وکړه نو بیا ورپسې پکتیا او خوست طرف ته هم ورځو بغلان طرف ته قندوز طرف ته به هم ورځو فقط دغونه درته وایم چې ورونو په دغسې حالاتو کې د دې خلکو سره د مرستې لاس ورکول فکر کوم ځان د جنت اغستل دي تاسو دا خلک ولیدل هر یو سره چې خبره کوي زه باور یم چې دې زړه را لوس کې دی به خپل د زړه راز تاسو ته په اوښکو باندې وایي خو نور نه غواړم چې ویډیو اوږده شي وټساپ نمبر یې درته ښکاري انلاین مرستو لپاره لینکونه شته نو هېڅ بهانه نه پاتې کېږي څومره چې ستاسو وس او توان د خپلو خویندو د خپلو ورونو د خپلو مشرانو سره یې وکړئ دا حالت به انشاءالله بدلېږي داسې وخت به راځي چې افغانان به یو وخت داسې ځای کېږي دی به خلکو ته مرستې لیږي خو زموږ ستاسو د امتحان وخت دی په دې امتحان کې راځئ ځانونه کامیابه کړو صدقه ورکړئ صدقه باندې ستاسو مال کې اضافه وایله راځي صدقه باندې ستاسو په اولاد کې برکت راځي نو سکون او اطمینان درته پیدا کېږي ویډیو سره شریکه کړئ په لوی الله مو سپارم قمر مو خدمت کې دی قمر د یو پول حیثیت لري تاسو
قمر سره رابطه کیسي قمر به دغه خلکو سره ارتباط او اړیکه کوي. السلام علیکم ورحمت الله.